سلامونه ملګرو! اوس په دې سره خبره کوو چې د پروژې د انسجامو د مدیریت په برخه کې دوهمه عمده چاره چې ترسره کیږي هغه د پروژې د کارونو رهبري او مدیریت دی. په دې برخه کې جوړ شوی پلان تر تطبیق لاندې نیول کیږي، چیرې چې ټول فعالیتونه ترسره او سره همغږي کیږي او اطمینان حاصل کیږي چې کارونه د پلان سره سم ترسره شي. او په دې برخه کې د خطرونو مدیریت هم ترسره کیږي، چیرې چې خطرونه تشخیص، تحلیل او د هغه د مخنیوي د منځه وړلو او محدودولو لپاره لارې چارې تنظیمیږي. او په دې برخه کې همدارنګه د کیفیت مدیریت هم ترسره کیږي، ترڅو د پروژې محصولات ټاکلي او معیاري کیفیت ولري او پیرودونکو ته په ټاکل شوي کیفیت ورسول شي.